سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ نن د خپل ملګري جنازه په خپلو لاسونو دفن کړله. د هغه ملګری چې تېره شپه په یو هدفي برید کې وژل سوی و، نن یې په درازنده کې جنازه وه چې په جنازه کې خپله شرکت وکړي او تر ډېرې لرې ځایونو نه خلک ورغلل. له جنازې بعد کې محسن داوړ د هغه له مور سره ولیدل او ډاډګیرنه یې ورکړله چې موږ به ستاسو زوی ته انصاف غواړو او هیڅکله به دهشتګردي په دغه خاوره باندې نه منو. بلې خواته ازبکستان کې د امریکا سفیر له افغانستان او ازبکستان ته د اړول شویو 24 الوتکو په اړه ازبکستان چارواکو سره هوکړه کړې ده چې دا الوتکې به ازبکستان کې پاتې وي. وایي دا د افغانانو مال نه دی، دا د امریکا خپلې الوتکې دي او افغان ځواکونو به ترې استفاده کوله، خو د دغو الوتکو ملکیت موږ سره و. بلې خواته د طالبانو حکومت دفاع وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي دي له ازبکستان سره د افغان چورلکو او الوتکو د برخلیک په اړه هیڅ راز معامله ورته د منلو وړ نه ده. په اعلامیه کې ویلي سوي دي د امریکا متحده ایالات د افغانانو د شتمنیو د مصادرې او ډالۍ کولو حق نه لري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.